کونړ کې د ځنګلونو د قطع کولو د مخنیوي قطعي مسؤلین وایي دغه لسګونه چاتراش لرګي د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اړوند د یوه ګلدرې په بېلابېلو سیمو کې نیولي دي. څوکۍ ولسوالۍ مربوطه د ګلدرې په چلس کې د برجي پاړه کې لندلام کې دغه ځایونو کې مطلب د چې ونې وهل شوي دي. د وګل په ټولو ساحو کې موږ لاړو چې کوم ځای کې اړې دي کوم ځای کې لرګي وهل شوي دي په ډېر چلتۍ ورسولو مطلب ساحو ته ځان ورسولو او کوم ځای کې سړک نه و هلته خچرې نیولي دي چې مطلب مال دغه کې راوسئ اړو ته راورسئ. انشاءالله العزیز په 300 په تعداد کې موږ سلیفر نیولي دي چې جمله شپږ ګاډي جوړېږي چې 5 مزدي او یو دغه دی داتسن دی او تقریبا زموږ یو بلو کسان اوس په ساحه کې وو چې ساحه ډېره جدا وه چې سړک ته راوباسي د هغې 3 غنټې خواشه مزل و څه کسان په تړاو باندې نیول شوي وو. موږ تل تاسو بدل دسرئ باقي هدایتو سره انشاءالله کار کوو. هغه خلک چې جنګلاتو ته تاوانونه رسوي زیانونه رسوي د ملي شتمنۍ ته د موږ نقصان رسوي نو موږ به انشاءالله په 100% کې 90% د دوی مخنیوی نیولی دی. په 10% کې موږ بیا هم کوشش کوو چې په د 15 ولسوالیو کې د دې مخنیوی وکړو. کونړ کې د زراعت ریاست مسؤلین وایي چې د قاچاقبرو له لوري د څوکۍ ولسوالۍ اړوند د یوه ګلدرې په مربوطاتو کې په غیر قانوني ډول شنه لرګي پرې شوي وو چې د ځنګلونو د قطع کولو د مخنیوي قطعې له لوري ونیول شو. کونړ ولایت پراخه ځنګلات لري. په دې وروستیو کې بعضې خودغرضه اشخاص او قاچاقبر سوء استفاده کوله دغه لرې ساحې چې کومې دي ځنګلاتو کې مداخله کوله نو دغه مداخلې په اساس موږ ته راپورونه راغلل. تقریبا د پرون نابل پرون زموږ نظامي ځواکونه لکه شنقې ته د راپور په اساس څوکۍ ته تللې وه چې څوکۍ د دیوګل ساحه چلس لامکنده په دې ساحو کې تقریبا څه د پاسه 350 یا 350 شاوخوا لرګي چې غیر قانوني شکل باندې وهل شوي وو هغه یې راورسول او ضبط یې کړه. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د ځنګلونو د قطع کولو د مخنیوي قطعې له لوري د کونړ ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې دا ډول غیر قانوني لرګي نیول شوي دي.